بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم څنګه چې دغه سیریز چې دی د کانکور اړونده دی او کانکور کې چې دی 10 11 او 12 سوالونه راځي، نو زه غواړم چې د اووم اتم نه هم دا درسونه چې کوم مهم دي او کوم د 10 د پوهېدو لپاره اړین دي. صحیح شوه. دغه د دې موضوعاتو نوم هم څه دی؟ د 10 صنف لپاره ځینې اړین موضوعات. یعنې ته چې 10 صنف ته ځې باید تا یو څه کیمیا لږ لږ زده وي، ته باید د کیمیا سره بلد وي. نو د هغې دپاره موږ دغه شپږ اووه دانې ویډیوګانې جوړوو، دې دپاره چې تاسو د 10 په کیمیا باندې په سمه توګه پوه شئ. صحیح ده. او هغه ماشومان چې په هغه شاګردان چې په 10 دویم په اووم اتم او نهم صنف کې دا ویډیوګانې دې حتما سره د اووه اته ویډیوګانې دي دا دې وګوري. انشاءالله بیا دوی چې 10 ته ځي نو کولی شي چې 10 په کیمیا باندې په اسانۍ سره پوه شي. راځو موږ دغه د اووم اتم او د نهم کومه کیمیا چې د دې ځینې مهم او اړین موضوعات دي، تاسو په دې باندې مطلب دا تاسو چې 10 صنف ته ځئ باید ته لږ دومره پوه وي، ځکه د 10 کیمیا لږه پیچلې ده. بیا چې دا دې زده وي بیا هلته ښه پوهېږي. صحیح شو. نو په دې دغه کې راځو موږ خبرې نه اوږدوو، ډایرکټ درس شروع کوو. راځو په دې کې زموږ اول درس چې دی، اول چې ده ماده ده. صحیح شوه. انشاءالله د مادې تعریف به د هر چا زده وي. راځو تعریف یې کوو. هر هغه شی چې کتله ولري او په فضا کې یو برخه ونیسي. فضا کې یو ځای اشغال کړي، ځای ونیسي. څوک یې ولیکو؟ صحیح ده، اسانه. ماده بلل کېږي. صحیح شو. راځو ګورئ ښه، ماده هر هغه شی چې کتله ولري او په فضا کې یو ځای ونیسي، بس دا ماده ده. ګوره ډېر خلک داسې وایي که نه چې هر هغه شی چې وزن ولري، نه دا مه وایه. صحیح ده، دغه تعریف غلط راځي. بیا بس بیا په فزیک کې دا وایو چې ولې دا غلط راځي، ځکه ځینې شیان داسې دي چې هغه وزن نه لري خو بیا هم څه شی دي، مادې دي. نو بیا ځکه موږ هغه پکې دې باندې که اوس خبرې اوږدوم نو وخت رانه نیول کېږي. او دا زما مهمه موضوع ده نه، بس صرف دومره زده کړه هر هغه شی چې کتله ولري، ښه وزن نه، وزن به نه یادوي. صحیح شوه. بیا چې کله د فزیک ته ځو هلته بیا پوهېږي چې ولې وزن نه یادوو. نو هر هغه شی چې کتله ولري او په فضا کې یو ځای ونیسي څه بلل کېږي؟ ماده بلل کېږي. صحیح شو. اوس مادې اوس څوک درته وایي چې څو ماده څه شی دی، لکه مطلب ته ماته یو مثال ووایه. نو لکه دا قلم، ځکه ده چې دی کتله لري او فضا کې یو ځای نیولی دی، بس دا ماده ده. لکه دا مخامخ دیوال، لکه دا تخته، دا ټول شیان څه شی دي؟ دغه مادې دي. صحیح شو. هر شی چې تاسو ګورئ بس دا څه شی دي؟ مادې دي. چې تش نه یو څه نه چې څوک جوړي، چې تش نه یو شی جوړي، بس اما ټولې څه شی دي؟ مادې دي. لکه کتاب، قلم، انشاءالله په دې به ټول پوهېږي. راځو څه شی تعریفوو. دې کې بل موږ سره دغه دی کتله ده. څه دی؟ کتله ده. اوس راځو دا کتله باید تاسو وپېژنئ. صحیح ده. بس لنډ تعریف یې درسره زده کړه. د ماده خو وپېژنده که نه، جوړونکو ذراتو مجموعې ته کتله ویل کېږي. صحیح شوه. ګورئ دا ماده چې تش نه جوړه ده، وړو وړو ذراتو نه جوړه ده، چې دغه ذرات سره مجموعه راغونډه کړي، همدې ته څه وایو؟ کتله ورته وایو. صحیح شوه. د کتلې باره کې به تاسو ته دوه خبرې حتما زده وي، دوه درې خبرې. صحیح شوه. یو خو چې دا کتله دې ته په انګلیسي کې ماس ویل کېږي. څه شی؟ ماس ورته ویل کېږي. ماس. نو څنګه چې دا ماس ورته ویل کېږي، نو دا ماس چې ورته ویل کېږي، د دې ماس لومړی توری څه شی دی؟ ام دی که نه. نو کتله په کوچني ام باندې ښودل کېږي هم. صحیح شوه. او د کتلې واحدات چې دي څه دي؟ کیلوګرام، ګرام، همداسې ګرام کلمه چې ورسره راځي دا ټول د چا واحدات دي؟ دا ټول د کتلې واحدات دي. لکه کیلوګرام، ګرام، دا بس ټول وړې وړې خبرې زده کړه. څه تا باندې تخصص نه کوم، یوازې ته باید لږ د کیمیا سره بلد وي. څه د دې لغاتونو سره باید لږ لږ اشنا وي، چې د 10 کیمیا ته ځې باید لږ ورسره اشنا وي. ګوره که دا څوک زده کوي زده دې کېږي، که نه زده کوي نه دې زده کوي. صحیح شوه. کتلې ته په انګلیش کې ماس ویل کېږي او مهم دی په دې وجه چې تا ته خبر وي چې کتله په کوم توري سره ښودل کېږي، نه په ام باندې ښودل کېږي. او واحد یې څه شی دی؟ یعنې اندازه کېږي کتله په څه شي باندې؟ په کیلوګرام. لکه پر مثال که موږ وایو چې دغه ماده څومره کتله لري، ته به ورته وایي چې 2 کیلوګرامه، 3 کیلوګرامه، 4 کیلوګرامه، صحیح ده، 2 ګرامه، 3 ګرامه، 2 ملي ګرامه، ډېر واحدات دي. خو چې ګرام کلمه ورسره راځي دا ټول د څه واحدات دي؟ دا د کتلې واحدات دي. بس دومره دی. دا خبره باید یو ځل اول ځل چې دا واورېده که د زده نه شي باک نه لري.
مخکې چې بیا ته درس وایي د لغت سره به اشنا یې، دا په دې وجه دلته ولیکل. صحیح شوه؟ انشاءالله دې ځای پر به مشکل نه وي. راځو مخ ته ځو. سیده مخ ته ځو. راځو اوس راځو موږ دلته موږ راځو دا ماده چې دا ماده په څو ډوله ده. یعنې دا کوم شیان چې موږ ګور چاپېره ګورو چې موږ ورته مادې وایو، صحیح ده، یا مواد یا مادې هر شی چې ورته وایو، صحیح ده. دغه په څو ډوله دي؟ دغه په 2 ډوله دي. په څو ډوله؟ په 2 ډوله دي. ماده په څو ډوله ده؟ په 2 ډوله. یو چې ده خالصه ماده ده. څنګه ده؟ خالصه ماده ده. او بله څنګه ده؟ ناخالصه ماده ده. یعنی دا څومره شیان چې دي، دا قلم، دا کتابچه، دا هر شی، دا چې دي دا مادې چې کومې دي دا په 2 ډوله دي. یو خالصې دي، بلې ناخالصې دي. بس دومره در سره زده کړه. که د خالصې مادې تعریف در سره زده کوې، صحیح شوه، مهم نه دی. که در سره زده کوي زده یې، که در سره هغه مواد چې د یو شان ذرات څخه جوړ شوي هغه ته وایو خالصه ماده، او هغه ذرات چې د مختلفو ذرات څخه مختلف ذرات پکې شتون ولري نو بیا ورته څه وایو؟ ناخالصه ماده. د 2 خالصو مادو نه یا د 3 و 4 مختلفو موادو څخه چې کومه ماده جوړه هغې ته بیا څه وایو؟ ناخالصه ماده. صحیح شوه؟ راځو موږ دلته کیمیا ته ورځو چې کیمیا کې څه شی دی. اصل کې زه کیمیا ته یو لینک ورکوم دې مادو سره. صحیح ده؟ راځو دغه خالصه ماده چې ده دا بیا په 2 ډوله ده. په څو ډوله؟ په 2 ډوله ده. یو ته وایو عنصر او بل ته وایو مرکب. یو ته وایو عنصر او بل ته وایو مرکب. صحیح شوه؟ بل دا ناخالصه ماده چې ده، دا ناخالصه ماده کې د سره زده کوي زده کړه سره دا بیا په 2 ډوله ده. صحیح شوه؟ یو ته وایو متجانسه ماده، متجانسه ناخالصه ماده، او بل ته وایو غیر متجانسه. صحیح شوه؟ ګوري دا ناخالصې مادې ته موږ مخلوط هم وایو. چې مخلوط، او مخلوط په 2 ډوله دی، یو متجانس دی او غیر متجانس دی. دا به تاسو څه کوئ؟ دا به تاسو په 2م صنف کې په 11م صنف کې به دا تاسو په تفصیلي ډول باندې وایي انشاءالله. صحیح ده؟ محلولونه به وایو، دغه به وایو، دا به هلته ښه په تفصیلي ډول وایو. اوس صرف دلته زه غواړم چې ته ماده، دا مواد چې کوم دي، دا ګیر چاپېره هر څه چې ته ګورې، دا مواد چې ته ګورې، صحیح شوه، دغه په 2 ډوله دي. یو خالص دي بل ناخالص دي. مادې په 2 ډوله دي، یو خالص دي بل ناخالص دي. بیا خالصو کې بیا 2 ډوله دي، یو عنصر دی بل مرکب دی. یعنی که څوک دې نه پوښتنه وکړي چې عنصر څه ډول ماده ده، ته به ورته وایې چې دا خالصه ماده ده. که څوک درته وایي چې مرکب څه ډول ماده ده، ته به ورته وایې چې دا خالصه ماده ده. صحیح شو؟ انشاءالله دې پر یو پوه شوي. راځو موږ دلته لینک ورکوو. تاسو دغه عنصر او مرکب دا هم ډېر په کیمیا کې اورېدلی. اوس به انشاءالله دومره پېژندلی چې عنصر چې دی یو خبره د عنصر باره کې زده کړئ چې دا یو خالصه ماده ده. مرکب باره کې یو خبره زده کړئ چې دا خالصه ماده ده. صحیح شوه؟ انشاءالله دا ډایګرام باید ستا په ذهن کې ناست دی چې ماده په 2 ډوله ده، یو خالص یو ناخالصه. بیا خالصه په 2 ډوله ده، یو عنصر یو مرکب. که دا دې زده نه شي 11م صنف کې په تفصیلي ډول وایي بیا هلته ډېر ښه پوهېږي. صحیح شوه؟ راځو موږ دلته راځو عنصر ته راځو. څه ته راځو؟ عنصر ته راځو. انشاءالله دا به دې ښه صحیح زده کړئ. عنصر ته راځو. عنصر څه ته ویل کېږي؟ اوس یو خبره خو موږ ته عنصر باره کې زده ده، هغه څه شی ده چې دا یوه خالصه ماده ده. صحیح شوه؟ نو داسې وایو عنصر څه شی دی؟ هغه خالصه ماده ده، هغه خالصه ماده ده چې د یو شان اتومونو څخه جوړه شوي، اتومونو څخه جوړه شوي. ګوره عنصر څنګه شو؟ ګوره عنصر یو خو درته مخکې نه زده وه چې دا خالصه ماده ده، بل هغه خالصه ماده ده چې د یو شان اتومونو څخه جوړه وي. کومه ماده چې د یو شان اتومونو څخه جوړه وي هغې ته به موږ څه وایو؟ عنصر به ورته وایو. صحیح شوه؟ او عنصر یوه خالصه ماده ده. صحیح شو؟ راځو بل مرکب ته راځو. څه شي ده؟ مرکب ته راځو. انشاءالله په دې به تاسو ډېر سم پوه شئ. صحیح ده؟ مخکې درس کې سبا درس کې چې دی دا ډېر صحیح سیوړو. صحیح شوه؟ بل چې راځو د دغه تعریف کوو، د مرکب تعریف کوو. صحیح شوه؟ دا هغه خالصه ماده ده، هغه خالصه ماده ده. ګوره خالصه ده، ښه ماده ده چې د 2 یا زیاتو عنصرونو د یوځای کېدو څخه جوړوي.
صحیح شوه. ګوره د هغه خالصه ماده ده چې د دوو یا زیاتو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه جوړه شوې وي. ګورئ دوه عنصرونه چې کله په کیمیاوي ډول سره یو ځای شي، په کوم ډول؟ په کیمیاوي اړیکې په واسطه سره یو ځای شي، دې ته بیا څه وایو؟ مرکب ورته. دوه عنصرونه چې د ګوره کیمیاوي اړیکې به مونږ وایو. صحیح شوه. اوس دومره زده کړه کله چې دوه عنصرونه په کیمیاوي اړیکه سره یو ځای شي څه جوړوي؟ مرکب جوړوي. که ته تعریف کوي دا رقم لنډ تعریف ته سره زده کړه، بس هغه خالصه ماده ده چې دوه یا زیاتو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه جوړوي. صحیح شوه. بس دا سره زده کړه. یا داسې در سره ویلی شي ښه مرکب کله چې دوه عنصرونه یا زیات عنصرونه په کیمیاوي اړیکې باندې یو ځای شي، د کیمیاوي اړیکې په واسطه یو له بل سره ونښلي، بس دا څه دی؟ مرکب دی. که تعریف ته سره لیکي دلته ځای نشته، داسې در سره ولیکه، بل ښه ځان پوهول غواړي کله چې دوه عنصرونه د کیمیاوي دوه یا زیات عنصرونه د کیمیاوي اړیکې په واسطه یو له بل سره ونښلي، نو دې ته بیا مونږ څه وایو؟ یو ځای شي. همدې ته بیا مونږ څه وایو؟ دې ته بیا مونږ مرکب وایو. صحیح شو. بس دومره د سره زده کړه، نور پسې مه ګرځه دومره وړو وړو خبرو پسې. صحیح ده. مخکې بیا پوهېږي، مخکې بیا سم پوهېږي په دې باندې. مونږ مرکب باره کې بیا کیمیاوي اړیکې څېړو، بیا سم پوهېږي چې مرکب سره کوم لاس راځي، څه کیسې دي. صحیح شوه. انشاءالله تر دې ځای پورې به تاسو پوه شوي یې. صحیح ده. ښه اوس راځو ګوره که تا نه څوک پوښتنه وکړي چې ماده څه شی دی، تا نه مثال غواړي، ته به ورته وایې چې دا ټول شیان څه دي؟ دا مادې دي. صحیح شوه. پس مثال دا قلم، دا کتاب، دا زه، صحیح شوه، دغه تخته، دا ټول څه شی دي؟ دغه مادې دي. اوس راځو که تا ته څوک ووایي چې کتله څه شی دی، ته به ورته وایې چې دا ماده چې څه نه جوړه ده، بس دا څه شی ده؟ د کتله ده. صحیح شو. انشاءالله په دې به پوه شي. عنصر که درته څوک ووایي چې عنصر ته به ورته دا هغه مواد دي چې د یو شان اتومونو څخه جوړ دي. اوس به تا ته وایي چې مثال یې ووایه، نو مثال کې به ورته څه شی وایي. صحیح ده. یاد در سره لرئ. ښه دا خبره ډېره مهمه ده. کیمیا ته په دې پوهېږي چې کله ته دلته پوه شي. ګورئ تاسو به په حتما به په مکتب کې څه شی لیدلی؟ دوراني جدول به م لیدلی. دوراني جدول به م لیدلی چې هغه هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، هغه شیان چې پکې دي، هغه ټول چې دي 113 دانې دي، هغه ټول څه شی دي؟ هغه عناصر دي. که تاسو هغه نوم ته پام وکړئ هلته لیکلي دي د دوراني جدول، د عناصرو دوراني جدول، یعنی هغه ټول څه دي؟ عناصر دي. هغه ډول مادي، هغه ټولې مادي دي، خو څه ډول مادي دي؟ چې د یو شان اتومونو څخه جوړې شوي دي، چې د یو شان اتومونو څخه جوړې شوي دي. صحیح شوه. دې کې خلک دا ور اضافه کوي چې هغه خالصه ماده ده چې د یو شان اتومونو څخه جوړه وي. صحیح شو. او د یو شان اتومونو څخه جوړه وي د هماغه عنصر خواص ولري. صحیح شوه. دغه ډول هغه بیا د اتوم په تعریف کې راځي. صحیح شوه. نو موږ داسې وایو هغه خالصه ماده ده چې د یو شان اتومونو څخه جوړه وي، دې ته موږ څه وایو؟ عنصر ورته وایو. انشاءالله دې پورې پوه شوي. ښه اوس راځو که څوک درته وایي چې د مرکب ماته یو څو نومونه واخله، مرکب راته ووایه. صحیح شوه. نو د دې نه وروسته لیکچر کې موږ مرکبونه جوړوو. صحیح شوه. مرکبونو د جوړولو لپاره موږ یو دغه وایو، هغې باندې چې مرکب درته څوک ووایي بیا تا هلته کولی شي چې د هغې نه استفاده باندې څه وکړي؟ مرکبونه جوړ کړي. صحیح شو. اوس راځو موږ انشاءالله تر دې ځای پورې به تاسو پوه شوي وي. صحیح ده. راځو اوس لږ مخته ځو. انشاءالله دا به مو لیکلي ځان سره. ښه دلته یو لغات ذکر شو د اتوم. صحیح شوه. څه ذکر شو؟ اتوم ذکر شو. موږ ویل چې عنصر څه شی دی؟ دا هغه خالصه ماده ده چې د یو شان اتومونو څخه جوړوي. اوس د اتوم څه شی دی؟ صحیح شوه. اتوم اوس څه شی دی؟ اتوم څه شی دی؟ صحیح شوه. نو موږ داسې وایو ښه د عنصر کوچنۍ ذرې ته، د عنصر کوچنۍ ذره چې د هماغه عنصر خواص ولري څه بلل کېږي؟ اتوم بلل کېږي. یعنې ګورئ انشاءالله دې کې زه مثال درکوم. صحیح ده. اتوم څه شی دی؟ د عنصر کوچنۍ ذرې ته څه وایو؟ اتوم ورته وایو. صحیح شوه. دغه عناصر چې تېش نه جوړ شوي دي، دا تېش نه جوړ شوي، دا د اتوم نه جوړ شوي دي. صحیح ده. ډېر اتومونه سره ځای شوي دي، څه جوړ کړی؟ عنصر یې جوړ کړی. د عنصر تر ټولو کوچنۍ ذرې ته څه وایو؟ عنصر وایو، اتوم ورته وایو. صحیح شو. انشاءالله دې ځای پر پوه شوي. ګوره اتوم باره کې بل لیکچر کې بیا خپله سره هم خلاصېږي چې اتوم څه شی دی، څه څو برخو نه جوړ دی، هغې برخو ته چې لاړ شي بیا خپله پوهېږي. صحیح شوه. انشاءالله دې ځای پر پوه شوي. دا څومره مواد چې دي دا ټول د اتومونو نه جوړ دي. ګوره موږ دلته لینک ورکوو. ښه ګوره خپله
دغه مادې چې دي په څو ډوله دي، یو خالص دي یو ناخالص دي. په ناخالصو کې چې دی ډېر مرکبونه سره یا ډېر عنصرونه سره مکس شوي، عنصرونه او یو مرکب سره یو ځای شوی، ډېر یو بل سره یو ځای شوي، نو څه شی جوړ کړی؟ نو یو ناخالصه ماده جوړه کړي. بیا راځو خالصې مادې ته. صحیح شوه؟ ګوره خالصې مادې ته که ته راشې، خالصه ماده کې یو عنصر دی بل مرکب دی. عنصر د یو شان اتومونو نه جوړي. د یو شان اتومونو نه چې څوک جوړي هغه به څه شی؟ هغه به عنصر وي. صحیح شوه؟ چې د مختلفو نه جوړي هغې ته به څه شی وایو؟ مرکب ورته وایو. صحیح شوه؟ نو ګوره خپله د مختلف عنصرونو نه چې څوک جوړ شو هغه څه شی دی؟ هغه مرکب دی. اوس دا مرکب تش نه جوړ دی؟ عناصرو نه جوړ دی که نه؟ عنصر دی تش نه جوړ دی؟ اتوم نه جوړ دی؟ نه بیا ورته دا مرکب هم تش نه جوړ دی؟ دا هم د اتومونو نه جوړ دی. صحیح شو؟ انشاءالله دې پورې پوه شوې. نو په دا دنیا کې چې هر څه دي دا د تش نه جوړ دي؟ دا د اتومونو نه. دا څومره مادې چې دي، دا څومره مادې چې تاسو ګورئ دا ټول تش نه جوړ دي. که زه یم، که دا قلم دی، که دا هر څه دي، دا ټول تش نه جوړ دي؟ اتومونو نه جوړ دي. صحیح شوه؟ انشاءالله دومره به لږ لږ به سر خلاص شوی چې اتوم څه شی دی او دومره د عنصر کوچنی ذرې ته اتوم وایو. کله چې عنصرونه اتومونه سره یو ځای شي څه شی جوړوي؟ اتومونه. یو شان دي اتومونه یا یو شان اتومونه څه شی دي؟ کله چې عنصر کوچنی ذرې ته څه وایو؟ اتوم ورته وایو. صحیح شو؟ او کله چې یو شان اتومونه سره یو ځای شي هغه به د یو عنصر نمایندګي کوي. صحیح شو؟ دې ځای پر به انشاءالله د اتوم باندې تاسو څه شی پوه شوي به یې. صحیح ده؟ اوس دلته راځو د اتوم باره کې خو موږ دومره معلومات ترلاسه کړل چې اتوم د عنصر کوچنی ذره ده. ګوره زه ډېر په دې باندې فوکس کوم چې د اتوم تعریف باید ستا زده وي، د عنصر تعریف باید ستا زده وي، چې ته له سم صنف ته باید لږ لږ ورسره بلد وي. صحیح شوه؟ انشاءالله دې ځای پر به پوه شوي وي. یو بل مثال پرې وروسته ښه پوهېږي. صحیح شوه؟ راځو اوس موږ دلته وویل که نه چې موږ دلته چې وویل چې عنصر څه شی دی؟ عنصر هغه مواد دي چې هغه خالص مواد دي چې د یو شان اتومونو څخه جوړ وي. صحیح شوه؟ اوس بیا موږ ویل چې مثال یې ووایه. نو مثال یې څه شی دی؟ مثال یې ما درته وویل چې د دوراني جدول کې چې څومره عناصر دي دا ټول څومره عناصر دي دا ټول عنصرونه دي. ګوره نوم ورته عناصر اخلي. صحیح شو؟ دا ټول د یو شان اتومونو څخه جوړ دي. راځو ګورئ ښه د دې نه وروسته باید ستاسو موږ ویل چې اتوم هم وپېژنده، عنصر هم وپېژنده، دا شیان هم وپېژندل. صحیح ده؟ اوس موږ راځو چې شته موږ راځو دوراني جدول ته. دوراني جدول صحیح شوه؟ دا به انشاءالله تاسو سره بلد وئ. صحیح شوه؟ دغه چې دي دوراني جدول دی. په دوراني جدول کې باید تا ته اول څو خبرې زده وي. اول باید ته وپېژنې چې دا ټول څه شي دي؟ دا ټول عناصر دي چې موږ مخکې تعریف کړل. دا ټول د یو شان، دا هغه مادې دي چې د یو شان اتومونو څخه جوړ شوي دي. دا هغه مادې دي چې د یو شان اتومونو څخه جوړ شوي دي. صحیح شوه؟ او دا هر یو خپل نوم لري، هر یو خپل نوم لري. او دا څه شی دي؟ دا د هر دلته سمبول لیکل شوی دی، دلته نوم نه دی لیکل شوی. لکه دا تاسو پخوا نه پېژنئ دا هایدروجن دی. هایدروجن خو پوره دلته نه لیکل شوی. دا څه شی دی؟ دغه اچ لیکل شوی. صحیح شو؟ اول راځو موږ په دوراني جدول کې تاسو باید اول دا زده کړئ چې سمبول څه شی دی؟ سمبول. صحیح شوه؟ د عنصر د نوم لنډې نښې ته څه ویل کېږي؟ د عنصر د نوم لنډې نښې ته سمبول ویل کېږي. ګورئ دا ټول څه شی دي؟ ما تاسو ته وویلې چې دا ټول دوراني جدول دی، دا ټول عناصر دي. صحیح شوه؟ او د دوی چې نوم دا ګوره دا هایدروجن دی. هایدروجن دلته ما لیکلی نه، د نوم لنډه نښه مې لیکلې ده. هایدروجن په ځای مې اچ لیکلی نه، دا اچ د هایدروجن سمبول دی. دلته لیتیم دی. څه دی؟ لیتیم دی. ما دلته پوره لیتیم لیکلی نه، دلته مې ال آی لیکلی. دا د لیتیم د نوم لنډه نښه ده. لیتیم د لیتیم د نوم لنډه نښه ده. لیتیم. صحیح شو؟ سوډیم مې دلته لیکلی که نه؟ صحیح شوه؟ سوډیم دا دلته مې سوډیم لیکلی، نوم مې سوډیم لیکلی نه، د نوم لنډه نښه مې لیکلې ده ان ای. دا د سوډیم د نوم لنډه نښه ده او دې ته څه ویل کېږي؟ سمبول ورته ویل کېږي. صحیح شوه؟ که څوک درته وایي چې د سوډیم سمبول څه شی دی ته ورته وایي چې ان ای. درته وایي چې د لیتیم سمبول څه شی دی ته ورته وایي چې ال آی. درته وایي د پوټاشیم سمبول څه شی دی ته ورته وایي چې دا څه شی دی؟ کې دی. صحیح شوه؟ اوس راځو ګورئ ښه که څوک درنه پوښتنه وکړي چې ته ماته یو څو عناصرو نومونه واخله، ته ورته ډایرکټ ویلی شي چې سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم. تا چې دلته څومره زده کړي ماشومتوب کې د یو دوه دانې هایدروجن، اکسیجن خو به یې ډېر اورېدلی، کاربن، اکسیجن. صحیح شوه؟ نایتروجن دا نومونه به یې ډېر اورېدلي. دا ټول څه شی دي؟ دا عناصر دي. انشاءالله عناصر به موږ ښه په دقیق ډول پېژندلي. اوس راځو ګورئ ښه دغه هایدروجن یو عنصر دی. صحیح شوه؟ نو دا به د یو شان د چا اتومونو نه جوړوي؟ دا هایدروجن چې دی دا یو عنصر دی، نو دا به د هایدروجن د اتومونو نه جوړي. صحیح شوه؟ اوس دا لیتیم یو عنصر دی، نو دا لیتیم به د چا د عنصر نه جوړي؟ دا به د لیتیم د اتومونو نه جوړي. ګوره لیتیم به د لیتیم د اتومونو نه جوړي. فرض مثال سوډیم دی که نه؟ نو سوډیم چې کومه ماده موږ لرو، صحیح شوه؟ نو دا به د سوډیم د اتومونو څخه جوړه، یوازې دې کې به د سوډیم اتومونه وي. صحیح شوه؟
چې د یو شان اتومونو مطلب دا دی چې یوازې د سوډیم اتومونه دلته شتون لري. ګورئ دا اتومونه مګنیزیم او سوډیم اتومونه یو له بل نه توپیر لري. صحیح شوه؟ نو موږ وایو چې دغه سوډیم اتومونه چې دي یوازې د سوډیم اتومونو څخه جوړ دي او مګنیزیم چې دی دا د مګنیزیم د اتومونو څخه جوړ شوی دی. انشاءالله په دې به ښه صحیح پوه شوي، سر مو خلاص شوی. راځو په دوراني جدول کې اوس مو پېژندلي. ګورئ هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوټاشیم، روبیډیم، سیزیم، فرانسیم، بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، سټرانسیم دا نومونه انشاءالله تاسو ډېر اورېدلي. صحیح شوه؟ خو دا درته زه وایم دا ټول مه زده کوئ. صحیح شو؟ زه د اخره کې بیا وایم چې څومره دی کې څومره شیان تاسو ته مهم دي چې تاسو باید زده کړئ د آینده درس لپاره. صحیح شو؟ راځو سمبول به مو انشاءالله پېژندلی. سمبول څه ته ویل کېږي؟ د عنصر د نوم لنډې نښې ته ویل کېږي. لکه بیریلیم ما دلته لیکلی نه، صرف بي ای مې لیکلی. دا بي ای د چا نمایندګي کوي؟ د بیریلیم نمایندګي کوي. نه بس دا بیریلیم سمبول څه شی دی؟ بي ای ده. صحیح شوه؟ دا سمبول کې به یو احتیاط کوئ. ښه سمبول کې چې کله تاسو سمبول لیکئ، فرض مثال لیتیم لیکي، نو لیتیم کې به دا اول توری به څنګه لیکي؟ غټ به لیکي او ورپسې دویم تور به څنګه لیکي؟ سمال به لیکي. ګوره دا به دغه د انګلیسي غټ توری به لیکي اول. که دوو تورو نه یو عنصر سمبول جوړو، یو عنصر سمبول که دوو تورو نه جوړو، لومړی توری به څنګه وي؟ غټ به وي او دویم توری به څنګه وي؟ کوچنی به وي. او که چېرته د یو دغه نه جوړو څه شته؟ د یو دغه نه لکه فرض مثال د یو حرف نه جوړو لکه هایدروجن بیا به غټ لیکي. ها د هایدروجن سمبول به دا رقم نه لیکي. هایدروجن سمبول دا نه دی. د هایدروجن سمبول کم یو دی؟ دا دی. د لیتیم سمبول کې به ال به غټ لیکي اول او آی به کوچنی لیکي. فرض مثال د سوډیم لیکي داسې به نه لیکي چې ان ای. دا څنګه دی؟ دا غلط دی ځکه چې تا اول توری څنګه ولیکو؟ کوچنی. صحیح شو؟ دواړه دي کوچني ولیکل. نه اول به څنګه لیکي؟ د سوډیم صحیح سمبول څه شی دی؟ ان ای به لیکي. دغه ان به غټ لیکي او ای به کوچنی لیکي. داسې به هم نه لیکي ښه چې ان ای. دا هم غلط دی. صحیح شوه؟ نو انشاءالله په دې به پوه شوی چې اول توری غټ په دوو حرفونه جوړو. نه اول توری غټ او دویم څنګه کوچنی به لیکي. انشاءالله په دې به پوه شوی. ښه دا د سمبول باره کې خبره وه. راځو دلته موږ په دوراني جدول کې باید دوه خبرې زموږ باید 100% زده وي. څو خبرې؟ دوه خبرې باید موږ په دوراني جدول کې هېڅ کله له یاده ونه باسو. صحیح شوه؟ په دوراني جدول کې دوه خبرې باید هېڅ کله له یاده ونه باسو. راځو اوله خبره هغه څه شی ده؟ هغه دا ده چې ګروپ څه ته ویل کېږي. په دوراني جدول کې ګروپ څه ته ویل کېږي. او دویمه خبره څه ده؟ پیریود. څه شی؟ پیریود. دې ته دوره ویل کېږي. ښه پیریود ته دوره ویل کېږي. ګورئ په دوراني جدول کې ګروپ څه ته ویل کېږي او په دوراني جدول کې پیریود څه ته ویل کېږي. دا دوه خبرې په دوراني جدول کې زده شي. انشاءالله ته کولی شې لسم صنف کې یو څه انشاءالله ډېر بیا وپوهېږي چې دا درسونه دې زده کړه لسم صنف کې تا ته هېڅ مشکل نه جوړېږي. راځو دلته پیریود ګروپ څه ته ویل کېږي په دوراني جدول کې. په دوراني جدول کې دغه لاندې جدول کې عمودي قطارونو ته څه ویل کېږي؟ عمودي قطارونو ته. عمودي قطارونو ته څه ویل کېږي؟ قطارونو ته ګروپ ویل کېږي. لکه څنګه؟ کوم دی دوراني جدول کې عمودي قطارونه؟ کوم دلته قطارونه نشته. دغه قطارونه دي. ګوره دا یو عمودي قطار دی. ښه دا یو عمودي قطار دی. دا بل عمودي قطار دی. دا داسې ګوره عمود څه ته ویل کېږي؟ عمود داسې دغه ته ویل کېږي چې کوم شی ولاړ یې ته موږ عمود وایو. صحیح شوه؟ نو عمودي قطارونو ته چې داسې نه ولاړي لکه دا اول عمودي قطار دی، دا دویم عمودي قطار دی، دا دریم فرض مثال دا عمودي قطار دی، 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 دا عمودي قطار دی. دا ټول عمودي قطارونه دي او دې ته څه ویل کېږي؟ ګروپونه ویل کېږي. لکه دا چې دا ګروپ دی، دا یو ګروپ دی، دا بل ګروپ دی، دا بل ګروپ دی. دا دې کې ما لیکلی نه دي. صحیح شوه؟ ځکه دا مهم نه دي. ما دلته تاسو لپاره دا مهم دي. تاسو لپاره چې کوم مهم ما دلته لیکلی دي. صحیح شو؟ د دې عناصر دلته عناصر شته دي. صحیح شو؟ خو ما نه دي لیکلي. دلته راځو دا یو قطار دی، دا یو قطار دی. تاسو به لیدلي انشاءالله دوراني جدول به حتما لیدلی. دا یو قطار دی. دا ټول څه دي؟ ګروپونه دي. بل پیریود څه ته ویل کېږي؟ په دوراني جدول کې افقي قطارونو ته شته. افقي قطارونو ته څه ویل کېږي؟ پیریود ویل کېږي. راځو لکه سره کوم افقي قطار. ګورئ افقي قطار داسې خط ته افقي خط ویل کېږي. ښه او داسې چې یو قطار دا رقم پروت وي هغې ته بیا موږ څه وایو؟ افقي قطار ورته وایو. فرض مثال تا ته څوک چې درکړي بالونه درته درکړي توپونه، دا ته وایي چې دا په عمودي ډول دغه که صحیح یو بل سره یې څنګ عمودي ډول یې کېده.
نو ته به یو بال لسې یو بال به لاندې کېدی بیا ورپسې بل لاندې اول به لاندې یو بال کېدی بیا ورپسې بل بال بیا به بل بال بیا به بل بال یا داسې یو څوک شی درکړي داسې یو وړې وړې کاټنې درکړي ته ته وایي چې دا څه که عمودي ډول دغه که نه ته به دا کم دی اول به یو کېدی بیا بل به بل په عمودي ډول به کېښودل شي صحیح شوه که تا ته څوک وایي چې دا په افقي ډول کېده نو ته به دا رقم ږدي صحیح شو ځکه چې دې ډول ته افقي وایو او دې ډول ته عمودي وایو انشاءالله ګورئ که تاسو د عناصرو ته وګورئ دا عناصر چې دي دا په دوه ډوله ترتیب شوي دي یو چې دي دا ډول ترتیب شوي دي داسې ډبې دا رقم پرتې دي ګوره داسې ولاړې پرتې دي او بل ورته فکر وکړئ دا رقم هم څنګه دي پرتې دي نو که دې ډول ته موږ څه وایو پیریود ورته وایو او دا ډول ته څه وایو ګروپ ورته وایو اوس به سر نه خلاص شوی صحیح که چا اول ځلي که چا اول او ویلی بیا انشاءالله به سر خلاص شوی اوس دلته دا خبره کوو اوس تاسو ښه پوهېږئ چې ګروپ څه شی دی پیریود څه شی دی صحیح شوه په دوراني جدول کې راځو دا ګروپ چې دی په دوراني جدول کې په دوه ډوله دی څو ډوله په دوه ډوله دی یو ته وایو اصلي ګروپونه او بل څه شی وایو فرعي ګروپونه بل ته وایو فرعي ګروپونه راځو د اصلي ګروپونه څو دي در سره زده که اصلي ګروپونه 8 دي او فرعي څو دي 8 دي اصلي ګروپونه 8 دي او فرعي ګروپونه 8 دي ګورئ ښه ما تاسو ویلې دغه کم دې ته وایو ګروپ ورته وایو دې ته څه وایو ګروپ ورته وایو صحیح شو اوس اصلي کم دی او فرعي کم دی ګوره دا کومو کې چې ما سمبولونه لیکلي دي سمبول خو موږ پېژندلی که نه د کوم عناصرو چې ما سمبول دا ټول اصلي ګروپونه دي او کومو کې مې چې نه دي لیکلي دا فرعي کې راځي ګوره دغه اول اصلي ګروپ دی زده که در سره ښه دا اول اصلي ګروپ دی دغه دویم اصلي ګروپ دی دا منځ کې پرېږده دا دریم اصلي ګروپ دی دا دریم اصلي ګروپ دی دا څلورم اصلي ګروپ دی دا پنځم اصلي ګروپ دی دا شپږم اصلي ګروپ دی دا اووم اصلي ګروپ دی او دا اتم اصلي ګروپ دی نو ګورئ دا چې دی اول ګروپ دی دا دویم ګروپ دی دا دریم ګروپ دی دا څلورم ګروپ دی اصلي دا پنځم دی دا شپږم دی دا اووم دی او دا اتم دی که ماته څوک ووایي چې کلسیم سویم ګروپ کې دی زه به کلسیم دی کې پیدا کړم صحیح شوه دغه دی کلسیم نو ګوره دغه اول کرښه شوه که نه دا اول قطار شو دا دویم قطار شو دا په دویم عمودي قطار کې پروت دی نو دا په دویم ګروپ کې دی که ماته څوک ووایي فرض مثال چې دا بي چې ده دا بي صحیح شوه دا په سویم ګروپ کې دی نو زه ورته وایم بورون چې ورته موږ وایو که ته نوم سره بلد نه یې ځکه ورته بي وایم چې دا سویم ګروپ کې دی نو هغه اوله اصلي ګروپ دی دغه دویم اصلي ګروپ دی دا دریم اصلي ګروپ دی زه ورته وایم چې دا په دریم اصلي ګروپ کې شتون لري انشاءالله اوس په د ګروپ کنسپټ باندې ته ښه پوه شوې ګوره که تا ته څوک وایي چې کاربن سی کاربن صحیح شوه دا په سویم ګروپ کې دی نو زه به ورته وایم چې اول هغه دی دویم دا دی دریم دا دی نو څلورم اصلي ګروپ کې دا شتون لري اوس راځو دا فرعي ته راځو دا منځ کې چې کوم دي دا فرعي ګروپونه دي دا کومو کې چې ما عناصر نه دي لیکلي تاسو دوراني جدول چې کله راواخلئ نو منځ کې دلته هم عناصر لیکل شوي دي صحیح شوه د وخت دغه دپاره ما دا ونه لیکل صحیح شو راځو دلته دغه چې دی دې کې لږ دغه دی ګوره دې کې اول دا اصلي ګروپ دی دا دویم دی دا دریم دا څلورم دا پنځم دا شپږم دا اووم دا اتم که فرعي ګروپونه څوک زده کوي زده دیږي که نه زده کوي نه دی زده کوي صحیح شوه که فرعي ګروپونه څوک زده کوي زده دي که څوک نه زده کوي نه دی زده کوي صحیح شوه دا په دا ډول نه دي چې ګورئ دلته خو اول دا دی دویم دا دی دریم دا دی څلورم دا دی پنځم شپږم اووم او اتم صحیح شوه خو فرعي ګروپونو کې بیا دا رقم نه دي فرعي ګروپونو کې بیا دا رقم نه دي چې دا اول دی دا دویم دی دا څلورم دی دا پنځم دا شپږم دا رقم نه دي صحیح شوه در سره زده که ښه اول اصلي ګروپ اول فرعي ګروپ دا دی اول فرعي ګروپ دا دی دا اول فرعي ګروپ دی دا پسې سویم دی دویم دی اخر دوه چې دي هغې اول دی او دا سویم دی دویم دی دا چې دی دا یو دغه دریم دی دا څلورم دی دا پنځم دی دا شپږم دی دا اووم دی اوس تا خو استاد ته اوس وایي چې استاد تا خو ویل چې اته دي او دلته اوس دا درې پاتې دي چې دا اتم شو نو دا سویم شو دغه پاتې چې درې واڼه کوم دي د دې ځای نه واخلئ تر دې ځای پورې دې ته مونږ وایو اتم اصلي ګروپ ورته فرعي ګروپ ورته وایو ګوره دا اول فرعي ګروپ دلته چې کوم عناصر دي دا اول فرعي ګروپ کې راځي دلته چې کوم دی دویم کې راځي دغه دریم کې راځي دا څلورم کې راځي پنځم کې راځي شپږم کې راځي اووم کې راځي او دلته چې کوم دي د درې واڼو خانو کې دې خانه دې خانه دې خانه کې 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 دې دغه خانې چې کومې دي دا ټول اتم فرعي ګروپ کې راځي یو خبره بله ګورئ دغه اول اصلي ګروپ دی دغه سویم دی دویم دی دغه سویم دی دریم دی دا څلورم دی دا پنځم دی دا شپږم دی دا اووم دی او دا اتم دی صحیح شوه بله خبره که د سره زده کوئ زده کوئ که نه زده کوئ نه زده کوئ د اصلي ګروپونو سره موږ ا ورسره لیکو څه ورسره لیکو ا ورسره لیکو دریم اصلي ګروپ څلورم اصلي ګروپ پنځم
شپږم اووم او اتم او چې ورسره لیکو A ورسره لیکو او فرعي ګروپونو سره موږ چې لیکو B ورسره لیکو ښه لکه اول B دویم B دریم B څلورم B پنځم B شپږم B اووم B او اتم B صحیح شوه اصلي ګروپونو سره A لیکل کېږي او فرعي ګروپونو سره B لیکل کېږي صحیح شو که تاسو دوراني جدول له پاسه وګورئ دا رقم ګوره که موږ ته څوک وایي فرض مثال که ما ته څوک وایي چې دغه نایتروجن په سویم ګروپ کې دی نو زه به ورته وایم چې دا په دریم پنځم اصلي ګروپ کې دی سویم کې پنځم اصلي ګروپ کې که ما ته څوک وایي سلفر دا اس دا سویم ګروپ کې دی زه به ورته وایم چې دا په پنځم اصلي ګروپ کې دی انشاءالله دې ځای پورې به پوه شوي یې صحیح ده راځو اوس پیریودونه کم دي افقي قطارونه ته څه وایو پیریود ورته وایو نو ګوره دغه چې دی دغه اول افقي قطار ګوره دا دی یو پکې هایدروجن دی او یو پکې هیلیم دی یو پکې هایدروجن دی او یو پکې هیلیم دا اول داسې اول قطار دا دی که نه یو پکې هایدروجن دی بل پکې هیلیم دی صحیح شو نو دا اول څه دی پیریود دی دا اول پیریود دی صحیح شو دغه چې دی دا یو لیتیم بریلیم بورون کاربن نایتروجن اکسیجن کلورین او نیون دا سویم دی دا دویم فرعي ګروپ دغه کې پیریود کې دي دا سویم دویم پیریود کې دي دغه چې دی دغه دریم راځي سوډیم مګنیزیم دا یو دا پیریود کې راځي دغه چې دی څلورم پنځم شپږم او دی اووم نو موږ وایو چې پیریودونه څو دي پیریودونه موږ سره څو دي پیریودونه موږ سره اووه پیریوده موږ لرو څو لرو اووه پیریودونه لرو انشاءالله دې ځای پورې وپوه شوي ښه چې دغه ته څه وایو پیریود ورته وایو ګوره که ماته څوک وایي چې دغه کالسیم په سویم پیریود کې دی ګروپ کې نه پیریود کې نو زه به ورته وایم چې اول کې خو دغه هایدروجن او هیلیم دی دویم کې دغه دی دریم کې دا دی نو دا په سویم کې راځي سویم افقي کرښه کې راځي اول افقي کرښه دا ده دویمه دا دی قطار دریم قطار دا دی څلورم قطار دا دی نو زه به ورته وایم چې دا په کلسیم په څلورم پیریود کې دی سویم پیریود کې څلورم پیریود کې دی راته وایي چې په سویم ګروپ کې دی نو زه به ورته وایم چې اول ګروپ اول کرښه دا ده اول عمودي قطار دا دی دویم عمودي قطار دا دی نو دا په دویم عمودي قطار کې دی یعنې دا په دویمه ګروپ کې دی عمودي قطار ته څه وایو ګروپ وایو او افقي قطار ته څه وایو پیریود ورته وایو صحیح شوه نو انشاءالله په دې پوه شئ که ماته څوک وایي فرض مثال دا پاسپورس رانه پوښتنه وکړي چې دا په کوم ګروپ او په کوم پیریود کې دی زه به ورته وایم چې دا په سویمه عمودي قطار کې دی عمودي قطار ته ګروپ وایو او افقي قطار ته څه وایو پیریود ورته وایو نو اول عمودي قطار دویم عمودي قطار دریم عمودي قطار څلورم عمودي قطار پنځم عمودي قطار دا پنځم عمودي قطار کې دی که نه نو زه به درته وایم چې دا څه شی دی پنځم چې پاس وګورم ما ته خو معلوم دی چې دا اصلي ګروپونه دي نو دا څه دی پنځم اصلي ګروپ کې دی او دا په سویم پیریود کې دی اول پیریود خو دا دی صحیح شوه دویم څه شی دی دا دی دریم څه شی دی دا دی نو دا په دریم کرښه کې راځي که نه نو زه ورته وایم چې دا په دریم پیریود کې دی او په پنځم اصلي ګروپ کې دی ګروپ چې کله ذکر کوي بیا به وایي چې دا اصلي ګروپ کې دی که فرعي ګروپ کې دی خو پیریود کې بیا ډولونه نشته پیریود کې چې دی ټول یو دی صحیح شوه خو په ګروپ کې یو اصلي دی او بل څنګه دی فرعي دی تا باید دوراني جدول کې دومره شیان حتماً زده وي ګورئ دوراني جدول دا یوازې نه دی چې فرض مثال موږ دلته وویل بس تا ټول دوراني جدول زده شو نه دوراني جدول کې موږ د لسم صنف دویم سفر کې مکمل د دوراني جدول باندې لیکل شوی دی نو موږ به دویم سفر کې هلته ډېر شیان وایو یعنې تاسو به هلته ډېر پوه شئ اوس دلته صرف ځان ورسره بلد کا ځان ورسره صرف بلد کا پیریود ګروپ چې انشاءالله دومره ترې وپېژنل بیا ډېر پوهېږي وره که زه تا نه پوښتنه وکړم چې اکسیجن په سویم پیریود کې دی او په سویم ګروپ کې دی نو ته یې ما ته ویلی شې ځان سره لږ فکر وکړه زه بیا درته اصلي ګروپ او پیریودونه ورته وایم انشاءالله ویلی به شي ګوره دا یو اول اصلي ګروپ دویم اصلي ګروپ دریم اصلي ګروپ څلورم اصلي ګروپ پنځم اصلي ګروپ شپږم اصلي ګروپ کې دی سویم کې دی شپږم اصلي ګروپ کې دی راته وایي چې پیریود سویم کې دی نو دا اول پیریود او دا دویم پیریود په دویم پیریود او په دویم پیریود کې دی او په شپږم اصلي ګروپ کې دی انشاءالله په دې ځای به تاسو دومره به تاسو پوه شوي یې انشاءالله دې پر مشکل نه وي دا دې باید حتما زده وي چې دا دې زده نه وي بیا مخته نشي تللی صحیح شو انشاءالله په دې به پوه شوي یې صحیح ده ښه راځو لږ مخته ځو صحیح شو او بله خبره زه ګوره د عنصر باندې زه ډېر تاکید کوم دا ټول چې دي دا مادي دي او دا مادي د یو شان اتومونو څخه جوړې شوي دي دې ته ځکه موږ څه وایو عناصر ورته وایو ګوره د المونیم په اتوم کې به یوازې د چا د المونیم اتومونه وي نو ځکه دې ته موږ څه وایو عنصر ورته وایو صحیح شو که تا ته څوک د
سوډیم راوړي، سوډیم درته دومره کاڼی درته فرض مثال درته دا کې درته راوړي، فرض مثال درته راوړي، نو ته به ورته شوی چې دا عنصر دی او دا د تیش نه جوړ شوی دی، د اتومونو نه جوړ شوی دی. چا د اتومونو نه جوړ شوی دی؟ د سوډیم د اتومونو نه جوړ شوی دی. انشاءالله آینده لیکچرو کې بیا ته ډېر ښه پوهېږې، ډېر درته ما ښه واضح کړي چې اتوم بیا څه شی دی، چې اتوم وپېژنې بیا مطلب دغه سلسله دې ډېره ښه روانېږي. انشاءالله دې ځای پر به پوه شوي یې. ښه راځو مخ ته ځو. تاسو باید یو نور څه زده یي د دې تر څنګ. ښه مونږ وویل که نه چې دغه شیان مو ویل. اوس راځو تاسو باید دا ټول نه زده، دا ټول دوراني جدول باید ستا نه زده. صحیح شو؟ ټول دوراني جدول چې ته اوس په 9 او په 8 او په 9 او په 10 صنف کې نو ټول دوراني جدول ته یو ځان ستړی کې ډېر به دې په عذاب کې. زه به درته اوس یو جدول جوړ کړم، ته دا زده کړه. د دوراني جدول د ټول جدول په ځای تا ته به دا ټول زده یي، خو چې زده دې نه باک نه لري. صحیح شو؟ دا ټول د سره مه زده کوه. صحیح شو؟ ته یوازې دومره زده کړه در سره چې زه درته وایم. ګوره دلته زما یو دغه دی د دوراني جدول ځینې اړین عناصر، د دوراني جدول ځینې اړین عناصر. صحیح شوه؟ یعنې ځینې مهم عناصر چې دي دا باید ستا زده وي، دا باید تا ته 100% زده وي. چې دا دې زده انشاءالله بیا ته ډېر مخته تللی شې. زه په دې کې راځو. اول چې دی په اول ګروپ کې لیکو ټول څه شی. اول ګروپ کې مهمه عناصر کوم کوم دي؟ صحیح شوه؟ اول چې دی په اول ګروپ کې هایدروجن دی، تا وکتل. دویم پسې لیتیم دی، سوډیم دی او پوټاشیم دی. سره د سمبوله به زده کړي د سره هایدروجن، لیتیم، سوډیم او پوټاشیم. دا درې وړه به درته په اول 4 وړه به درته په اول ګروپ کې زده کړي. په دویم ګروپ کې کوم کوم دي؟ اول چې دی در سره زده کړه دې ځای کې دی بیریلیم، مګنیزیم او کلسیم. بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم. بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم. دا د دویم ګروپ اړین څه شی دي؟ ګروپونه خو موږ پېژندلي دي که نه؟ اړین څه شی دي؟ عناصر دي. په دریم ګروپ کې د سره ته زده کړه، په دریم ګروپ کې المونیم، بورون او المونیم. څه شی؟ بورون او المونیم. صحیح شو؟ په څلورم ګروپ کې د سره ته زده کړه، په څلورم ګروپ کې صرف 2 دانې زده کړه، یو کاربن یو سیلیکان. دا په څلورم ګروپ کې دي، کاربن او سیلیکان. کاربن سی ده او سیلیکان اس آی. صحیح شو؟ ورپسې راځو په پنځم ګروپ کې. پنځم ګروپ کې کم کم دي؟ یو نایتروجن دی او بل څه شی دی؟ فاسفورس دی. یو نایتروجن او بل فاسفورس. دا د پنځم ګروپ مهم عناصر دي. باید تا ته داسې زده وي چې دا فاسفورس چېرته شتون لري؟ په پنځم ګروپ کې شتون لري. ورپسې راځه په شپږم ګروپ کې اکسیجن او سلفر. اکسیجن او سلفر. اکسیجن، سلفر. دا د اکسیجن سمبول دی، دا د سلفر سمبول دی. په اووم ګروپ کې ډېر مهم دي. صحیح شوه؟ فلورین، کلورین، برومین او آیوډین. نومونه ورسره ولیکه، خامخا دلته ونه لیکل چې وخت ضایع نه شي. فلورین، کلورین، برومین، آیوډین. دا د مهم عناصر دي، دا باید تا زده وي. دا باید دا زه چې اوس کوم جدول درته جوړوم دا ما درته خلاصه کړه، خلاصه مې کړه، بیا وروسته جدول ټول زده کړه، خو اوس در سره همدومره زده کړه. بیا یو شارټکټ ورته جوړ کړه، هغې باندې زده کېږي. د اتم ګروپ چې دي هیلیوم، نیون، ګوره هیلیم، نیون، ارګون، کرپتون، زینون، راډون. دا چې دي د اتم ګروپ اصلي ګروپ. صحیح شو؟ دا اصلي ګروپونه دي، دا مهم عناصر دي. دا کوم چې ما لیکلي ګوره د دې به دا ګټه وشي که تا څوک عنصر تعریف ته نه وغواړي. فرض مثال ته کولی شي عنصر په صحیح ډول ور وپېژنې چې دا ټول چې دي خالصې مادې دي او د یو شان اتومونو څخه جوړ شوي دي. اوس دا بورون کې به د چا اتومونه شتون لري؟ د بورون اتومونه به پکې شتون لري، ځکه دا عنصر دی، د بورون عنصر دی. المونیم کې به د چا دغه عناصر وي؟ د چا اتومونه به وي؟ المونیم اتومونه به پکې. صحیح شوه؟ لیتیم کې به د چا اتومونه وي؟ د لیتیم اتومونه به پکې. انشاءالله دې زبر به ډېر صحیح پوه شوي او دا جدول درنه زه سبا حتما دا باید ستا 100% زده وي. دا چې دې زده انشاءالله ته مخته تللی شي، اسانېږي درته. صحیح شو؟ انشاءالله دې ځای پورې به ښه سم پوه شوي یې. دا د سره زده کوي. ښه، هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوټاشیم. بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم دویم ګروپ. بورون، المونیم دریم ګروپ. کاربن، سیلیکان. نایتروجن، فاسفورس. اکسیجن، سلفر. فلورین، کلورین، برومین، آیوډین. هیلیم، نیون، ارګون، کرپتون، زینون، راډون. دې دپاره به زه یو شارټکټ درکړم. ښه، د اتم ګروپ عناصر دپاره یو شارټکټ در سره واخله. حیات،
حیات نعیم ارمان کریم زی رڼا. نو ګوره حیات نعیم ارمان کریم زی رڼا دا چې لیکل زده ته دغه ټول لیکلی شي. دا د اتم ګروپ همداسې دې ته شارټکټ دا خو لږ دي، دې ته یې مه جوړوه. دا سره همداسې دا باید تا 100% زده دې کې هېڅ نه منل کېږي. دا باید 100% دا خو تا باید 100% زده چې دغه په دویم ګروپ کې دی دغه مهم عناصر دي. دا باید 100% ستا زده چې کلورین په اووم ګروپ کې دی، بورون چې دی په دریم ګروپ کې دی، فاسفورس په پنځم ګروپ کې دی، نایتروجن پنځم ګروپ کې دی، اکسیجن په شپږم ګروپ کې دی. دا باید 100% زده. خو مکمل دا اوس دا چې دي دا ټول چې دي مطلب لږ ډیر دي که نه، دې ته موږ شارټکټ جوړ کړه. ګورئ حیات نعیم ارمان کریمزی رڼا دا نوم د سره زده کړه. حیات نعیم ارمان کریمزی رڼا دا چې دې زده شو نو ته کولی شې د اتم ګروپ ټول عناصر ترې زده کړې. دا نوم سره زده کړه حیات نعیم ارمان کریمزی رڼا. نو ګوره داسې د سره بیا لیکلی شي. ګوره حیات چې دی هیلیوم، حیات نعیم ګوره نیون، بیا پسې ارمان ارګون، بیا پسې کریم کریپتون، بیا پسې زی نوزینون او رڼا راډون. صحیح شو؟ نو دا چې شو داسې اسانه لیکلی شي. بیا صحیح شو؟ دا د شارټکټ و د اتم ګروپ. ښه انشاءالله دې ځای پورې پوه شوي او دا به سره زده کوئ. دا ټول عناصر دي. صحیح شو؟ راځو اوس دلته په دې به انشاءالله ښه صحیح تاسو پوه شوي. مونږ راځو اوس خو تا ته څوک ووایي که نه، مونږ یو عنصر تعریف کړو بل هم مرکب تعریف کړو. صحیح شوه؟ ته عنصر کې اوس انشاءالله ښه پېژنې چې د عنصر څه شی دی. صحیح شو؟ څو عناصرو نومونه ورته اخیستلی شي. اوس راځو مونږ څه شي ته راځو. مونږ راځو دا وایو چې مرکب اوس فرض کړه مثال. صحیح شوه؟ مرکب څه شی دی؟ د څو مرکبونو نومونه واخله. نو زه خو یې اخیستی شم، تا ته مشکل دی. صحیح شوه؟ ته د څو مرکبونو نومونه نه شي اخیستلی. نو هغې دپاره چې ته یو څو مرکبونو نومونه چاته واخلې نو هغې دپاره ما یو جدول جوړ کړی. ته د جدول نه استفادې باندې کولی شې د څو مرکبونو هم ورته فورمول وایي او هم ورته د مرکب نوم ورته واخلئ. صحیح شوه؟ نو راځو دلته زموږ موضوع څه شی شوه؟ بل د مرکباتو د جوړونې لپاره جدول. صحیح شوه؟ د مرکباتو د جوړونې لپاره جدول. صحیح شو؟ دغه د سره ولیکل. اوس ته د دې جدول نه ته استفاده باندې کولی شي چې د څو مرکباتو حتی د 500 مرکبونو څه وکړي نومونه واخلي. صحیح شوه؟ او مرکب په سم ډول وپېژني. راځو ګورئ هغه جدول دا رقم دی. ها هماغه د اول ګروپ عناصر ولیکه. د پاسه په څومره چارج ولیکه؟ مثبت یو. بیا پسې ولیکه د دویم ګروپ عناصر بریلیم، مګنیزیم، کلسیم. هماغه چې ما درته مهم عناصر ولیکل دې باندې مثبت 2 چارج ولیکه. دې ټولو مثبت 2 چارج دی، د دې ټولو مثبت 1 چارج دی. بیا پسې ولیکه المونیم، دلته مثبت 3 چارج ولیکه. صحیح شوه؟ بیا نور مه لیکه، داسې یو خط کش کړه. صحیح شوه؟ بیا ولیکه د شپږم ګروپ عناصر مهم چې کوم اکسیجن او سلفر. بیا ولیکه د دې د پاسه ولیکه -2. بیا پسې فلورین، کلورین، برومین او آیوډین. د دې د پاسه چارج ولیکه -1. او وچ میخانیک د سره زده کړه. هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوټاشیم دا ټول مثبت 1 چارج لري. بریلیم، مګنیزیم، کلسیم دا ټول مثبت 2 چارج لري. او المونیم مثبت 3 چارج لري. اکسیجن او سلفر -2 چارج لري. فلورین، کلورین، برومین، آیوډین څومره چارج لري؟ -1 چارج لري. دغه تاسو ما استفاده کوئ. ښه بیا وایو دغه وروسته درته بیا وایم چې دا ځکه مې استفاده کوئ. بیا مرکبونه موږ د یو څو مرکبونو دپاره دا جوړ کړی. صحیح شوه؟ تاسو نشئ کولی چې ټول مرکبونه دې نه ولیکئ. بیا تاسو زه غواړم چې کیمیا سره بلد شئ، مرکب سم وپېژنئ چې مرکب څه شی دی. صحیح شو؟ نو ته باید دا جدول له سره څه کړي په سمه توګه د سره زده کړي. صحیح شوه؟ سبانۍ لیکچر به انشاءالله په دې اړوند دی چې سره کوم یو مرکب جوړ کړو. صحیح شو؟ ګوره دلته به ولیکي OH -1. بیا به ولیکي NO3 -1. بیا به ولیکي CO3 -2. بیا به ولیکي SO4 -2. بیا به ولیکي PO4 -3. دې ته مونږ وایو مرکب آیونونه. صحیح شو؟ آیون ما تعریف کړی دی، راتلونکي درس کې زه درته آیون بیا تعریفوم. صحیح شو؟ وروسته بیا آیون هم تعریفوم څه پېژنو. خو اوس دا د سره صرف زده کړه چې ته غواړې چې مرکب نوم ولیکې، مرکب دغه ولیکې، دا جدول سره 100% زده کړه. صحیح شوه؟
دې ته وایو هایدرو اکساید. څه شی ورته وایو؟ هایدروکساید. صحیح شوه؟ دې ته وایو نایټریټ. څه شی؟ نایټریټ. دې ته وایو کاربونیټ. دې ته وایو سلفیټ. څه شی؟ سلفیټ. دې ته وایو فاسفیټ. صحیح شوه؟ بس بیخي دا مه زده کوه، صرف دا جدول سره یاد وباندې زده کړه. لیتیم سوډیم پوټاشیم مثبت یو چارج دی، د بیریلیم مګنیزیم کلسیم مثبت 2 چارج دی، د الومینیم مثبت 3 چارج دی، د اکسیجن او سلفر منفي 2 چارج دی، د فلورین کلورین برومین آیوډین. تا خو تیار دا مخکې نه جدول زده کړی در سره، ما ته ویل چې دا جدول در سره زده کړه، د دې ټول چارجونه هم در سره زده کړه. صحیح شوه؟ او ایچ ته وایو هایدرو اکساید. دا نایتروجن لري که نه، NO3-1 ښه فکس به در سره زده کړي. NO3-1 هم باید ستا چارج دی، هم باید د اکسیجنونو شمیر باید ستا دی، هم باید نایتروجن، یعنی اوچ باید میخانیک دی داس دی چې NO3-1 څه شی دی؟ نایټریټ دی. CO3-2 کاربونیټ. SO4-2 سلفیټ. PO4-3 څه دی؟ فاسفیټ دی. څه دی؟ فاسفیټ. ګورې دا نایتروجن لري نایټریټ، دا کاربن لري کاربونیټ، دا سلفر لري سلفیټ، دا فاسفورس لري فاسفیټ. ان شاء الله دې ځای به پوه شوي. او دا جدول باید 100% زده چې دا جدول ستا زده ته کولی شي چې څه وکړي، د څو مرکبونو نومونه واخلئ. ان شاء الله راتلونکی لیکچر زمونږ په همدې دی چې سره کم د مرکبونو نومونه واخلو. صحیح شوه؟ راځو دلته زه یو څو مرکبونو نومونه اخلم، د دغه جدول نه زه نومونه اخلم، بیا په راتلونکي دغه فرض مثال ماته څوک وایي، زه ورته وایم چې لیتیم کلوراید دا څه شی دی؟ دا یو مرکب دی. فرض مثال ماته څوک وایي چې بیریلیم کلوراید. صحیح شوه؟ لکه سوډیم نایټریټ دا څه شی دی؟ مرکب دی. صحیح شوه؟ لکه کیلسیم کاربونیټ. اوس که تم غواړئ چې دا رقم فکر کولو پرته د دې دا ټول مرکبونو نومونه واخلئ، نو ته باید سبانې درس حتما در سره وګورئ چې دا څه رقم جوړوو، د دې جدول نه څه رقم دغه ډول مرکبونه جوړوو، لکه سوډیم سلفیټ. صحیح شوه؟ که ته غواړئ چې دا ډول مرکبونه در سره جوړ کړي، نه سبانې درس حتما در سره څه کړه ویې ګوره. دویم لیکچر حتما وګوره. دا و زمونږ اول لیکچر د څه باره کې؟ د کیمیا ځینې اړین موضوعات اړوند.